د دشت لیلې قتل عام د افغانستان په تاریخ کې د ډلهییزو وژنو ستره بېلګه. د دشت لیلې کیسه څه وه او څومره اسیر افغانان قرباني شوي، دشت لیلې څنګه انتخاب شوه او د جمهوریت مارشال پکې څومره دخیل و. له څه باندې 2 لسیزو وروسته یې دغو زرګونه افغان کونډو او یتیمانو لپاره ورځو چې لا هم د کورنیو غړیو ته انتظار دي او په امید ژوند تیروي. دشت لیلې د جوزجان له شبرغان لسګونه کیلومتره لرې پرته دښته ده چې د ژوند له لومړنیو امکاناتو نشتوالي له امله له پیله شاړه پاتې شوي. د زرګونو اسیرو افغانانو د ډلهییزو وژنو دغه بیدیا ته له کابل شاوخوا 12 ساعته د موټر لار ده او تر ډیره ورته 2 لسیزې تګ راتګ محدود ترسره شوی. کابل، پروان او بیا سالنګ او مزار شریف ښار، بالاخره د جوزجان مرکز شبرغان ته راورسېد. کلی جنګي او کلی ذهني دغه دواړه هغه کلاګانې وي چې تر ډېره اسیران دلته ساتل سوي وو او بیا د دې ځایه د وژلو په خاطر باندې نورو سیمو ته دشت لیلې او نورو سیمو ته انتقالېدل. نو دغه یوه کلی جنګي ده د کراول راکیر سو په همدې سړک باندې په هغو لارو ورځو چې په 2000 کال کې پرې زرګونه تیر کړای شوي اسیر افغانان د تل لپاره پناه شوي. دا کیسه د کندوز له اسیرانو هغه وخت پیل شوه چې امریکایي ځواکونو د شمال له اتحاد سره یو ځای د هېواد ګڼې سیمې ونیوې او د اسیرانو راټولولو مسؤل یې جنګي قومندان عبدالرشید دوستم وټاکه. د کندوز په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د جنګي اسیرانو زیات شمېر یې لومړی کلی جنګي، بیا کلی ذهني او شبرغان زندان ته راټول کړای شول او بیا یې له دغو ادرسونو اکثر د دشت لیلې دښتې په بیدیاوو کې له کانټینرونو ډلهییز تر خاورو لاندې کړل. کلی جنګي هغه سیمه وه چې پکې د اسیرانو او بهرنیو ملاتړو ترمنځ هغه مهال جګړې هم وشوې او د لومړني امریکایي د وژل کېدو په پار یې وروسته د یاد څلی او نښان هم رامنځته کړی و. په دغه کلا کې دننه هغه ودانۍ تر اوسه د یادګار په ډول ساتل شوي چې ګڼ اسیران پکې د اوبو په وسیله قرباني شوي او د اسیرانو او واکدارانو ترمنځ پکې جګړه تر بمباریو رسېدلې وه. کیسه څنګه شروع شوه؟ کیسه تاسې شروع شوه خو چې په دغه امریکایانو پر افغانستان باندې یرغل وکړي. نو چې یرغل یې وکړي د دغه د شر و فساد والله هم ورسره ملګري شو، پر مجاهدینو باندې یرغل وکړي. نو خو دوی ګرد سره ملګري شول، مجاهدین یې په کندوز کې محاصره کړه. بیا مجاهدینو ته دغه میحت راواستوي د احمدشاه مقصود نفرو او د دغه نفرو هم د دوستم هم میحت راواستوي. خو بیا دوی په خبرو کې وویل اخر په پرېکړه پر دې وشوه چې دوستم ته تسلیمېږو. دوستم ته چې تسلیمېږو نو بیا دوی دوستم دا وعده ورسره وکړه. ژمنه یې دا وه چې تاسو به تر خپلو ولایتونو رسوو، تر خپلې ولایتو به مو په امن کې رسوو او داسې به مو رسوو چې ستاسې د لاس وسله موږ قطعا نه درڅه اخلو. غټه وسله به را تسلیموئ خو ستاسې د لاس وسله موږ نه درڅه اخلو. او صحیح ده، نو دا وعده ورسره وکړه چې د هغه صحیح ده، بالکل صحیح ده. موږ به تاسې در خپل ولایت ته رسوو، ستاسې په ولایت کې به بیا ستاسې د لاس وسلې درڅه اخلو. بیا مجاهدینو دا ورته لا فاضله خوند دا ورسره ومنله، نو ورته تسلیم شوه. نو ډېر په دې کې بیا په هغه وخت کې تقریبا دا څومره مجاهدین وو ټول؟ مجاهدین خو تقریبا ګرد 14,000 کسه وو. په دې کې خارجي مجاهدین هم لکه عرب وو، داسې د خارج مملکتو مجاهدین هم تقریبا د 1200 په شاوخوا کې نور مجاهدین هم د خارجي مجاهدین هم ورسره ګډ وو. ټول 14,000 مجاهدین 14,000 کسه مجاهدین ور تسلیم شول په کندوز کې. په دې کې بیا د خارجي مجاهدین هم وو
تقریبا 1200 شاوخوا مجاهدین نور هم نو هغه یې راوسته ګرځې دا کلی جنګي ته یې راوسته دلته چې داخل کړه بس بالا دلته ډېر بالا بېعزتي هم شروع سوه وهل هم شروع سو سړی خو ګرځي واخیسته بس یو بد دغه مقصد د سپکاوی او بېعزتي هر څه چې و د دوی پاس او خو بیا مجاهدینو د دوی سره لاس جنګ وکړ مجاهدین سره خو وسلې نه وې ګرځي دې واخیستې او بیا د لاس جنګ سره حملې سولې حملو کې خو بیا مجاهدینو ته یو ټوپک دوه او درې داسې په لاس سره ورغله برې جنګ ډېر مجاهدین شهیدان شول دلته ډېر بې حده مجاهدین دا ګرده کلی جنګي یوازې دا ځای نه ټول کلی جنګي په شهیدانو دغه و داسې هوار و دا شهیدان بیا دلته زیرزمیني کې چې محاصره و دا کیسه څنګه وه دا خو نو باره دوی بیا جنګ شروع سو جنګ خو بیا دوی چې هر څه د دغه و دوی هم ډېر دغه تلفات وو هر څه چې دوی داخل ته راغلي وه د مجاهدین په منځ کې هغه خو ټوله مړه هغه یې ګرده کاته کړه بیا نور دوی دغه څه ورته راغله تیارې راغلې امریکایان راغله نور د بهاره څخه حکومت بس بمبار شروع شو ډېر بمبار یې وکړ سخت جنګ شروع شو دا کلی جنګي دغه اخر مجاهدین یې په عذاب کړه ګرده راغله په تیارو ډېر غټ ګمان غورځول عسیرو مجاهدینو دومره مقاومت وکړ چې تیارو ته خبره ورسېده چې یعنې یو هم ژوندی د دې د کلاسه دغه چې ورسره راغلي وه نه دي وتلي ګرد یې مړه د بهره څخه بیا نور دغه راغله هغه بیا چې راغله باره بیا بمبار شروع شو بیا دلته مجاهدین راغله دغه زرخانې ته راغله دا زرخانې شوې دلته بیا پر دې باندې هم بومان غټ بومان یې په دا زرخانو ورځو بیا مجاهدین ننوته زرخانو ته چې ننوتله ځینې بالا خو د دې جنګ ورسره شروع خو نو بیا د دوی په وس نه وکړه خو خیر بیا کنجه کې ویني دلته یو سړی بیا ورکړي زرخانو خو د دوی په وس نه وکړه چې راوباسي په دغه د داسې اوبه ور ایله کړل دا زرخانو چې زیرزمیني ته یې اوبه ورخوشي دغه زرخانې ته اوبه دا دا خو نو غټ دا دي لاندې ډېر غټ دا دي دې چې اوبه ور ایله کړل چې اوبه یې ور ایله کړې مجاهدین یې ډېر په عذاب کړل دلته بیا امریکایان دلته دغه ولاړ بیا یو مجاهد راوځه ځان ابتدایي کړي پر دغه ځای باندې امریکایي مردار کړي اول امریکایي یا د دې د مخ نور هم دغه یا چې دوی راغلي وو چې یعنې دوی خو نو دا معنا چې الله نور مجاهدین ګرده خاطر څوک نشته د دوی دا دغه اخر مجاهد راوتی پر دې راوځتل چې ګرنیټ وګرځېده پر دغه ځای مردار شو د امریکایي بیا دا ځای پې جوړ کړی بیا دا دوستم راولاړ شو دا د ده پر وینو باندې دغه ځای جوړ کړی دغه ګمبد و دا د ده پر وینو باندې د دغه امریکایي پر وینو باندې هغه امریکایي خو نو یوړي امریکایان یوړي د یاد څلی پې جوړ کړی او د یاد څلی بولې هر شی چې بولې بیا دوستم راولاړ شو د اسلام پر ضد د یو کوک کافر پر دغه دغونده دغه ورته وکړه چې هغه یو مجاهد ځان فدایي کړي د په دغه کې دغه د یاد څلی به داسې ګمبد یې پر جوړه کړه د کافر پر وینو دغه ځای کې وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه ځای کې څومره اسیر مجاهدین شهیدان شو دلته په دا یو یاره تقریبا ډېر شهیدان هغه اصلي تعداد خو نورمالي ډېر شهیدان دونه شهیدان وسوه په دغه خو ټوله مجاهدین چې ژوندي وه هغه دغه زرخانې ته ځان راورسېد دغو ځایو ته ځان راورسېد چې هېڅ طاقت نه کېدی بمبار شو جنګ و بمبار و دوی شاوخوا ګرده پر دوی خو په زرو مجاهدین خو لږ وه بیا وسلې وه وسلې نه وې تقریبا د ګوت په شمار یو څو میله سلا د دوی سره ورسره وه داسې سلا بیا نه درلودې مجاهدین خو ځینې اخیستې وې ګرد ځنځې کړې د دوی د لاسه چې په حمله واخیستې یعنې د حملې په زور یې د دوی څخه واخیستلې په دغه په لاس یې هغه څو میله محدود سلا وې د مجاهدین ورسره له دې ځایه بیا چې هغه په اول چې انتقالېدل دشت لیلې سره د دوی تړاو څه دشت لیلې سره خو ګرد مجاهدین دوی دور دلته راوستل دلته چې دا جنګ جوړ شو بیا یې نو بوتله دشت لیلې چې نه دي بیولې او دا دوستم بوتله د ځان سره ټول چې په خپلو زندانونو کې دلته دغه کړه انتقالول چې دلته دا جنګ جوړ شو باره نو د دې ځای نه بیا یا خواته باره ګرد باره سره وویشله مجاهدین یې باره سره دغه کړله
نور یې دلته موږ جامع دشت لیلې ته لاړو یو همغه یو ځای مزار چې ده د شهیدانو بلې هغه به یو مثال وي څنګه نور ځایونه به مې لا به ډېر ځایونه دي و داسې په زرو یې شهیدان کړي یوازې یو ځای نه دي په زرو یې ډېر مجاهدین یې شهیدان کړي دي په کلی جنګي کې د اسیرانو او بهرنیو ملاتړو وسلوالو واکدارانو ترمنځ له جګړې وروسته نور اسیران کلی زیني او د شبرغان زندان ته مستقیم یوړل شول خو د عیني شهیدانو په وینا اکثر یې تر هغه ځایه ژوندي نه وو رسېدلي د شبرغان زندان دشت لیلې ته له نورو سیمو نږدې وو او اکثر قرباني شوي اسیران د دغه زندان تر دروازې رسول شوي وو کلی جنګي وروسته هغه مهال چې ګڼ کانټینر په مرمیو ویشتل کیږي دلته د جوزجان مرکزي زندان تر مخې دغې ساحې ته راوړل کیږي په دغه ساحه کې کانټینرې درېږي خو چې ګوري له اکثرو کانټینرو وینې څاڅي عیني شاهدان رسنیو ته داسې هم ویلي وو چې دلته ډېری کانټینرې چې هغه مهال را انتقال شوي وي له هغوی نه وینې څڅېدې او بیا یې د جسدونو د پټولو په خاطر د دې ځایه دشت لیلې ته ور انتقال کړل ته وې په دغو اسیرانو کې اسیرانو کې له دغې پیښې په کم شمېر اسیران ژوندي وتلي او یو تن ژوندی وتلی اسیر مو موندلی په اوبو د اسیرانو د وژلو وروسته د ډله ییزو وژنو له دغه دویم ډول راته د سترګو لیدلی حال وایي د دغه کلی جنګي نه مخکې تر دشت لیلې پورې دغه داستان څنګه و څه کیسه وه څنګه انتقال سو څنګه ژوندی راووتې دا خو دا راته واقعه وه کوم وخت چې د دغه د قمري سه منه د بغلانه سه لار بنده سوه هخوا ته کندهار خواته نه سوی تللی نو ټوله مجاهدین چې وله هغه ټوله و کندوز ته راجمع سول په کندوز ته چې راجمع سول نو دلته روستم یو شمو قمندان و یو غوث الدین قمندان و د بلخ د پښتنو ده دا یې په نمایندګي باندې راوستل د هلته خبرې ورسره وکړلې چې ټوله موږ ته سلاوې راکړئ بیا سلاوې چې مې راکړلې موږ ته کسین هر یو به خپل کور ته او خپلو بچیانو او خپلو اجزان ته بوځو دا څومره کسان دا تقریبا انشاءالله تعالی 20,000 کسان به وه نو دا د معاهده ورسره وشوله چې څه ده که د هغه رقم موټرانو کوم نظامي شي چې هغه اصلي مرده خپل وطنو خپل ځای ته ځي دشتي چادرې دښته چې راورسېدلو په دغونې موټران دغونې دغه دا په خپله ورسره دا پکښې یم وده نه شي ما داسې ساعت در لاس ولو دغه عسکرو مال ماشین بگیری ماشین خو نظامی است دولی ماشین گمش کو گذاشته که این ساعت بکش جوره شروعی منه جوره شروعی دا تقریبا خوالی صدری آیا دیگر پتو گفتمی سماش پتو نیاشی نده پیش دا یا بوتو نرته یو کنده ولا کنده وس ما یره ده دی سره جمع کو وتی فرموش څنګه ظلمونه کوله وس د ټنګانو را تیریم را روان دي ټول بس راته ملکو ټول به ملکو مخکې له مخکې خبر کړې چې وژنو خو و د خپل شاهد نه چې بل چې ټول به دې وژنو امن موږ الله پاک کوم فیصله چې کړې په تدبیر کې هغه پیښیږي دا نه د بنده کار نه چې موږ ټول خلک هغه الله پاک نو دا شپه خو تېر سوې دوه درې ډالۍ ته مړه کړله نو د مخه یې مړه کړله نو ټانګان دی دغه ټوله ته درولې وله نو بیا سار چې سولو سار یې په دې ګټو موټرانو کې چې نه لاس یې پرې کړي د 200 په زوره ور وخېږولو چې لاسونه هم د شا دخوا تړلي چې مزار ته مړه انتقال مزار ته شا لاسونه هم تړلي د شا دخوا نو دلته بعضې پښو لاندې شو نو 200 کسان په دې موټر کې نه لاس د نیول کېږي که کښته شي به نه د پښو دې لاندې کېږي نه شي کېدلی دغه کلای زیني ته یې راورسولو په کلای زیني کې د موټرانو کټنران ولاړ وله پټ کټنران د دې خوا د غټ لرګي ورسره وه په زور یې 2 موټره 2 نیم موټره په زور ورچپ کړله لکه اپسونه نه دي دغه کې ورچپ کړه
یو کانټینر کې به څومره وو؟ تقریبا انشاءالله 200 یا 900 نه چې ځایېدله وه داسې به سره پرېول نو خو لرګي ورته کش کړي. دا څو کانټینر وو؟ والله که بلا دا څو ټپاله وو دا ډېر د نه دی چې با دفاع وه دا خو نو ډېر خو مې زه تا ته وایم چې د بغلان څخه دې خواته نیول دا ټول ولایتونه خلک چې ول دلته راجمع شول. ټول کانټینر ته وخرېوې؟ جمع وروختل نه د کانټینر ستا چې هغه لڅ وو بیا یې دا نه راوختل عسکر وو که څوک وو بارم ولا څوک ستا د بلټین نه یا ورته راشوا چې موږ یې راشوا کړلو چې راشوا یې کړو دا هلته باران ورېدلې د ټکان یې د پشتو کې د کانټینر سر نه دی همدا زرګي ټکان ولې باندې کوي؟ دا کومه ساحه کې؟ دا دغه چې موږ د دې ځای ثبوت کړو په د چادرې په دښت کې شپه باندې تېره کړله چې بله کې سار یې باره موټران راوستله موټران چې ټول یې ډک کړل د دې ځای باره د مزار دغه کلازیني ته یې راوستلو په کلازیني کې شپه په موږ باندې تېره کړله دا زموږ په حالت کې بیا یې کلازیني نه چېرې انتقالول؟ بیا یې د شبرغان دغه نیمابس ته بوتلو وه نو خو چې دلته وسېجبلو هلته چې ورغلم زه خو په ځمکه د کټینر سر په لوڅ کړلو نور د خو باره دا ولې ټکان دا کیسه دي باره ته نه خبره مې زه نه خبر باره وایي دا چې و د هغې نفسونه یې تنګ شوله ټوله مړه دي دا څو ټپاله موږ نور هم کړي دي واجب اورېده ټول ټپاله مې نور کړي دا ټوله مړه شوله نو په دې کې تاسو شهیدان یې بیا په مابس کې سره بیل کړئ؟ بیا په مابس کې چې موږ ورسېدلو مابس د ورمنه چې وتې موږ خو دا ګټ د بچیو سره تېرېدلو په مابس بس د کانټینر خوله بیا دی راوږده شا بیا راوږدوله د وزیر ایله کړلې که به څوک بیران وکړه هر څوک هغه هلته وو نور چې ول هغه هېڅوک نه دي راغلي تقریبا د دې څه به 10 کسان ګوره 250 کسان 10 کسان ډېر چې به راشوه څه دا به په خپلو سترګو درته کتله 60 کسان بالنې دا بیا ټوله برخه بیا دا کټینر خوله بنده کړه ټوله د سلیې ته د لسلیې ته نو د ټول زموږ چې پلانکی هغه ټوله مصر ملګري دي هو ما وایم 15 کسان وله 15 کسان چې وجه د پاتې دغو هغه 15 کسان چې تا پېژندل دغو کورنۍ څه وایي اوس هغه اوس هم منتظر خپل منتظر دي هغه منتظر دي بعضې وایي ترکمنستان ته بولي بعضې وایي چیرې دي بعضې وایي چیرې دي بعضې څنګه دي ولې دي زړه یې نه مني تر اوسه نه مني یا ټوله کوچنیان بچیان په انتظار دي لکه سړی چې مسافر یو علاقې ته تللي نو خبر ورکړي چې وایي نن راځي سبا راځي نو ټوله بچیان کور والا مور و پلار په انتظار یې ټوله ورته چې نن به راشي سبا به راشي دشت لیلې ته ورځو او د بیلګې په ډول تر یوه هغه موندل شوي ادرس ورځو چې ویل کېږي زرګونه اسیران پکې یوازې په دغه یو ځای تر خاورو لاندې شوي دغې سیمې ته د شبرغان له مرکز ساعتونه لار ده او له عمومي لارې بېلې شوې ګڼې لارې ترې تر داسې بېدیاوو تللي چې د ژوند لومړني امکانات هم پکې نه شو موندلی دلته پاس کوچیان دي له دوی لږ څه معلومات واخلو تر څو لاره سمه کړو او خپل اصلي هدف ته ورسېږو د دشت لیلې اراضي د هېواد له نورو دښتو سره متفاوته ده او نږدې برخه یې له ورایه وحشتناکه ښکاري خو له بالاخره 3 ساعته بېدیا ګرځېدو مو د ډله ییزو وژنو یوازې دغه یوه بېلګه ومونده لومړي کال د ډسمبر میاشت هغه مهال چې اسلامي امارت له هېواده په ټولېدو و او په کندوز او ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې په واک کې وې
له هغه ځایه ګڼ سرتیري اسیران شول او بیا د کندوز له لارې دغه ولایت ته راوړه. د جوزجان تر مرکز تر رارسېدو پورې ډېری شهیدان شول او ګڼې تر دې ځای راورسول. د دې وړاندې په کلی جنګي کې وو، له هغه ځایه بیا په کانټینرو کې رابارېدل او د لیلي دښتې په ګڼو ژورو او لوړو کې ښخ شوي. دغه یوه یې بېلګه ده. دغه سیمه د ډله ییزو ښخو شویو افغانانو یوازې یوه بېلګه ده. ویل کېږي چې یوازې په همدې ځای کې 8.5 انسانان ډله ییز ښخ شوي. کانټینر راتلل او بیا دلته کیندنې هم په سکواټورو او د وخت په پیشرفته وسایلو ورته شوي. دغه یو ځای راټوله کړی شوې خاوره د یوه ډله ملګرو او اسیرو افغانانو ده چې دلته راوړل شوي په دغه یوه ځای کې ډله ییز ښخ شوي. دا سیمه له پاخه سره کم ډېره لرې ده او د لیلي دښتې په منځ کې ښکاري چې په هغه مرکزي نقطه کې دی. دلته راتګ هم تر ډېره نه تر سترګو کېږي او هغوی څوک چې دلته تګ راتګ لري اکثر یې حتی 2 یا 3 موټرونه له ځانه سره راوړي، څوک یو خراب شي بل په انتقال کړی شي. دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، 11، 12 ځایه دلته کیندنې هم شوي. څنګه کیندنې شوي خو بېرته لږ چې کار په دې درېدلی دی چې کله اوس ویستل هم درد ده. وروره زه خو داسې فکر کومه لکه دا هر ځای کې چې زه قدم ږدمه لکه د انسانانو په ککرۍ باندې چې سر 8.5 کسان چې په همدې ځای کښېنو دغه دا مونږ هم چې ولاړ یو دغه صاحب هم فکر کومه چې د انسانانو په ککریو به روان وي. په بوټانو سره تګ هم په همدې لار باندې انسان ځان ورته یو ډول ښکاري چې لکه د هدیره کې چې د قبر په سر باندې ورځي. 8.5 انسانان په یوه ورځ راوړل شوي او بیا ټول دلته ډله ییز ډلې ښکاري چې دغه یوه ټوپۍ خاوره دا بله ټوپۍ خاوره دي د یو کانټینر خلکو لپاره دي. په کلی جنګي کې فکر کومه چې حساب شوی و چې 11 که 12 کانټینر ایدي شهیدانو ویلي وو چې 12 کانټینر رابار شو او له کلی جنګي نه بیا تر دې ځایه پورې راوړ. ته څه فکر کوې دې صاحب باره کې څه؟ داسې یو وحشتناکه معلومیږي چې بیخي ورته د انسان داسې ډار غوندې کېږي د ساحې نه او د پاخه سړک نه هم ډېره لرې ده او ډېره بهتره منطقه ده. هوا هم ډېره ګرمه ده. هوا ډېره ګرمه. داسې یو ځای انتخاب کړی دی چې فکر دې کېده چې په دې ځای باندې به څوک رانسي دا کیسه به پټه سي. شدي څنګه کوي आवाज راځي کوم ځای आवाज راځي راځي چې ورځو
دلته کښېنسته. ښه ځو وځو مخکې. ما دلته ورونه لیدلي دي، غږونه مې لیدلي دي، جمع مې لیدلي دي، لمونځونه اذانونه مې اورېدلي دي. اذانونه سبحان الله. خپله ملګري نشي برادر خپل مالدار یې. څومره وخت کېږي مالداري کوي؟ د پلار د نیکه څخه ځوان چېرې خو دې وظیفه مظیفه یې چینج کړی مې چېرته؟ وخت نو دا بل تاریخ مې بیا اوس په نه یم. اوس نه جوړ خیر صحت ښه ده خیر کراري ده. یا وروره دغه ځای ته مونږ راغلي یو اوسه یو رقم اوازونه مو واورېدل دلته چې غږ مږ شته چې ده خاص چې اوس وخت کې خامخا بعض خلک اوري څه وایي خلک چې اوري داسې یو غږونه اورېدلي خو موږ خپل ځان مې ور لیدلی چې ور پر شوی تاسې شپې که جمعه ډېر اور ایسي کم اور دا یې اور پورته ځي تا خپله لیدل دشت لیله 8,500 افغانان بېوسه افغانان اسیر افغانان دلته په یوه ځای تر خاورو لاندې دغه داستان تاسو معلومات وو دغه وحشت څنګه رامنځته سه او بیا دغه د ډلهییزو ښخولو پورې دا کیسه څنګه ورسېده دا خو داسې کیسه وه چې موږ راغلو دلته مو په دغه د وویل دوی کوسکې وې جنګونه مو وکړله ورشواز ټولو شبرغان ته شبرغان مو ونیوی ځینې نو هغه وه چې بیا دوی چانس راته وکړی بیا موږ ووتو یو څه نفر نور انډیوالان یې ګیر کړله بیا په کنټینرانو کې دلته راویستله دلته یې شیدان کړي وه خو هغه وه چې بیا موږ ورسره راغلي ټول شمېر به یې څومره وو ټول شمېر یې 8500 انشاءالله به 8500 ټول شهیدان کړه او بیا یې دلته راوړل دلته که وګورو ځای ځای داسې ټوپي دي که نه ښکاري چې ټوپي دي دلته ډلهییز ښخ سوي څنګه کیسه سوي بس داسې کړي چې په کنټینرانو کې یو کنټینر یې دلته توی کړي دي یا بیا هلته توی کړي دي بیا په بلدوزرانو غارونه ورته جوړ کړي دي بیا په خاورې پر اړولي دي تاسو دوستان خو نه وو پکې بس د وطاق انډیوالانو پکښې وه داسې دوستان ورونه وو داسې څوک مو نه وو پکښې خو د وطاق ملګري مو پکښې هغه ملګرو له کورنۍ نه اول لرې 20 کاله 21 کاله ووتل هغوی به اوس هم منتظر دي د خپلو کورنۍ غړو ته اکثره منتظره دي یو دا نه مانه که معلومات څه وایي چې په دا ملګرو کې هلته زما بس څه یو سړی پاته شوی کورنۍ کې معلومات ورکړي یا د ثانیې څه وتلي معلومات یې ورکړي چې هغه شهید شو نور چې هغه معلومات نشته ورته هغه ټول په دغه انتظار دي یا به یو ځای بندي یا به یو ځای خارج ته تللي یا به بل ځای کې ته رابس بېرته به راوګرځي نو نور معلومات نشته بېرته ورګرځېدلې معلومات څنګه وایي تاسو د ورور قضیه څنګه ورته منتظر به وئ او هغه ژوندی و د دې قضیې نو نور هم خپلوان څوک
بس دا داسې یو پېښه شوې وه چې دغه مشکلات رامنځته شوي وو. زموږ ډېر قریبان او کلیوال مو دلته په دې جنګو کې وه. زما خپل ورور د مولوي عبدالمنان منیر صاحب په نامه ویل دې په دا صحیح کې جنګو کې بیا وروسته دوی ګیر شوي وو. نو چې ګیر شوي وه یو 15 دانې کلیوال مو دي هغه کې 2 دانې بس کنټینرانو ته پورته کړي وو په نوبت. نو کنټینرانو ته د لیله لاندې ور بره بیا روان کړي روان کړي د بیا راویستل پېښورونه بیا غرق شي بره بیا دغه شو ژوندي وراچوي ژوندي بس په خاورو کښې ورور دې څه کیسه کوله؟ ورور خو به دې حتما ورور مې راته وویله چې بس په نوبت باندې ویستل بس زما نصیب الله پاک نه و کړی. یو د یو د ملامتسین اخوان په نامه یې بل مجاهد دا د کلی جنګي نه راویستل و هلته چې ګرول بس دلته یې راویستل. اول خو د کندوز او د نورو ځایونو نه مجاهدین راټول کړي وو کله جنګي ته څنګه دا بس په دغه کله جنګي وو په دغه منطقه کې ګرول اول پرد هلته بندیانول باره به راویستل بیا بېرته شهیدانول. داسې نه و چې دوی بېرته شهیدانول راوړل دې شول یا ژوندي به کنټینرانو ته وراچول راوړل به دلته بیا بس پېښور غار ته کښې باره به کنټینر پسې ورته شل دوی به ورکړي چې بیا به کنټینر باندې اول یې د راټولولو ځای کلی جنګي وو کله جنګي وو تخار وو کندوز وو د دې ټولو منطقو چې دا کوم ځای کوم ځای منځته راشول دا ټول یې بس راټولول نور ژوندي ښخول ژوندي ښخول. دشت لیلي د جوزجان په لمنه کې دغه خونکاره دښته کې لا هم زرګونه نومورکي اسیر افغانانو ته له 2 لسیزو وروسته هم ګڼې کورنۍ انتظار دي او هیلې لا نه دي وژلې. عیني شاهدان وایي اکثر اسیران د باور په مټ شهیدان شوي او د اسیرانو یوه برخه یې وړاندې په دښتو کې له لوږې او د امکاناتو نشتوالي له امله هم قرباني شوي وو. په دغه دښته د ډله ییزو وژنو څو څپې تېرې شوي او لا هم په ګڼو سیمو د ډله ییزو قبرونو په موندلو څوک نه دي توانېدلي. د هېواد په تاریخ کې د قتل عام دغه ستره بېلګه تر اوسه هم د رسنیو له دید پناه وه او په تېرو 2 لسیزو کې خو د سر د خطر له امله پرې خبریالانو هم تحقیق ته زړه نه ښه کاوه. هر حال د دشت لیلي د ناورین کیسه مې تصویر کړې وه. که په زړونو ته خفګان رسېدلی وي د هغې بښنه کوئ. خیر بله اونۍ به درته یو په زړه پورې راپور ولرم. له دشت لیلي مخامخ پشتپې کانال ته ورځم او د کانال چارې درته تصویروم. ګورم چې کار څومره مخکې تللی او دغه پروژه څومره حیاتي ده. هغه درته په بله ویډیو کې درښایم. تر هغې مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله محمد.